بسم الله الرحمن الرحیم. بیا خبره هغه دا چې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. دا خبر خو ذهن کې راځي چې انسانان د پیغمبر سره جګړه کولی شي، او د الله جل شانه سره جګړه کول د دې څه مطلب دی؟ پیغمبر خو چونکې یو انسان دی، نو انسانان اغي سره جګړه کولی شي، او الله جل شانه سره څوک جګړه نشي کولی. او دلته الله فرمایي چې انما جزاء الذين بشک بدله د کسانو یحاربون الله چې الله ته جګړه وړاندې کوي او رسوله او دغه پیغمبر. د دې څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی کم خلک چې د الله او د الله د پیغمبر د احکاماتو مخالفت کوي، الله پیغمبر ته یو شانتي حکم کړی دی، هغه حکم د خپل دلان دی کی، یا دا مطلب دی؟ یہی مطلب دا دی چې د پیغمبر سره جګړه کول دا داسې دی لکه د الله جل شانه سره جګړه کول، یعنی چیلنج ورکول الله جل شانه. لکه څنګه چې بل ځکه الله جل شانه فرمای چې تاسو دې سود نه قلار نشوي، د سود نه فاذنوا بحرب من الله ورسوله، د الله او د پیغمبر جګړې تزان تیار کړي. الله چا په سره راکوزیږي نه چې جګړه وسره وکړي. دا الله جل شانه فرمای چې فساد پزمکه خورول او د الله جل شانه د پیغمبر احکامات تخپل اندې کول، دا سیدی لکه الله جل شانه ته د جګړې چیلنج ورکول. ځکه پیغمبر ته چیلنج ورکول دا سی لکه الله جل شانه ته ورکول. څنګه د پیغمبر اطاعت ته الله جل شانه اطاعت ته، څنګه د پیغمبر اطاعت د الله جل د پیغمبر تابعداري د الله محبت ته، د قشان د پیغمبر نافرمانی د الله جل شانه نافرمانی ده. نه دا څنګه ده؟ دا نه الله جل شانه فرمای انما جزاء الذين بشک بدله د کسان یحاربون الله ورسوله چې دی مخالفت کوي د الله او د الله د پیغمبر. او دویمه خبره و يسعون فی الارض فسادا، پزمکه کې فسادونه خوري، فساد خوري. د دې جزاء صدا هغه ان دا یقتلوا چې دی قتل کړي شي، او یصلبوا یا په سلی کړي شي، پانسی دی کړي شي، او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف، یا الټا پلټا خپې لاس ته پرې کوي، خی لاس ګس خپا، خی لاس چپ خپا، او چپ لاس خی خپا، ګس لاس خی خپا. دوړو جبو کې مې ته وی چې کم پاکستان لراټینګ کو زه کو د چپ وې سو کو د ګس وې. نو یا تخپې لاس الټا پلټا پرې کوي، او ينفو من الارض د زمکه نو شړی. بادشاہ چې کله حکم کوي او قاضي کله حکم کوي، بیا به یو سړی قتلولی شي، بیا به یو سړی دغه نه مخپې لاس پرې کولی شي، بیا به یو سړی د ځمکې نه شړلی شي، او بیا به یو سړی په سولی کولی شي. داسې نه شي څو پورې بادشاه اجازت نه ورکړی، حاکم وقت، بادشاهي وقت، یا قاضي او عدالت. دا یو چل شی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچې بکم د صدقې او خان راتله کنه، صدقې د زکاتونو، ناغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه بار یو ځای واغي ول څوکیداران هغه مقرر کړو، هغه به دغه خیال ساتو، صحابه کرامو هغه به د صدقې د او خان او د نور سارو به ډېر زیات خیال ساتو. اورانیین هغه خلک و غراله مدینه منورې ته موږ دین اسلام قبلو. اورانیین یو قبیلی طرف ته نسبت ده. اورانیین رااله او سوي چې موږ ایمان راوړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې، او د مدینه منورې ابو هوا په خرانه لا او خېټه و پړسې دي او رنگونه تک زیړ شو. نبی علیہ السلام ته یا رسول الله اوس دې سره سوکو علاج. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د مدینې نه بار چې کم او خان د صدقې دي لاړ شي، اشربوا من البانها و ابوالها،
لاړ شي د هغې بول ومسکې او د هغې پی ومسکې نه هغې هلته لاړه چې د هغې اوښانو پی مسکل او د اوښانو میتیازې مسکلې یا د اوښانو میتیازې استعمال کړي په جسم یې ومږلې دواړه د فقهای کرامو تشریحات دي یې داسې کلي وي په جسم باندې مږلې وي هغه ټیک ټاک بیا د هغې نه پس خو دې کې مستي راله چاته چې خوراک صحیح ملاویږي بیا په هغه کې مستي ډېره راځي مستی پکې ډېره زیاته راله صحت برابر شو نو هلته چې کوم صحابه کرامو هغې قتل کړه ډېر په بېدردۍ سره او هغه اوښان د صدقې ځان سره روان کړه وتښتېده نبي علیه صلات وسلام مبارک په خپل سرتیري ولیږل صحابه کرام یې پسې ولیږل او لاړ شي سړي راټینګ کې سړي ګیر کړه په صحرا کې ګیر یې کړه بیا نبي علیه السلام وفرمیل د خپې لاس وله وتړئ یا د خپې لاس ته پرې کوي او خوراک او څښاک وله مه ورکوئ او په سخته ګرمۍ کې په صحرا کې پرېږدئ او په دې سترګو کې وله ګرم سیخونه ورکوئ سترګې وله هغه وچوئ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا واقعه ما کتلې وه او په دې کې یو کس هغه ما ولیدو چې په ځمکه باندې د ډېرې تندې د لاسه خوله لګولې او چکونه په ځمکه باندې لګول نبي علیه السلام وفرمیل دا د دې سزا ده او هغه سزا الله جل شانو دلته په دې انداز کې ذکر کړل چې الله جل شانو فرمایي کم خلق چې د الله او د الله جل شانو د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنگ کوي هغې له چیلنج ورکوي ویسعون فی الارض فسادا او په ځمکه کې فساد خوري د هغې سزا دا ده ان یقتلوا چې دې قتل کړی شي او یصلبوا یا دې پانسي کړی شي او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف یا د دې خپې او د لاس دا وله الټه پلټه پرې کوي او ینفوا من الارض یا د ځمکې نه وشړئ دا سزاګانې به څنګه ترتیب سره ورکړی کېږي بادشاهي وخت خو به دا ورکوي نبي علیه صلات وسلام د مدینې منورې بادشاه او قاضي مو په هغه زمانه کې فیصله کوونکی هم هغه و نبي علیه صلات وسلام دغه فیصله وله کړې وه اوس په کم ترتیب سره به د دې زمانې بادشاه هغه فیصله کوي د فسادي خلکو دپاره څنګه فیصله به کوي نو فیصله به هغې داسې کوي چې یاره څومره یو انسان جنایت کړی څومره نقصان یې کړی د هغې مطابق به له سزا ورکړي او مختلف قسمه سزاګانې چې دلته ذکر کړي ځکه دا نوعیت جرمونه هغه جدا جدا دي هغه مختلفې دی یو بل نه د هغې په بنیاد باندې الله جل شانو سزاګانې مختلفې مقرر کړي یو کمه سزا ده د ځمکې نه شړل یا په قید کې بندول یو د هغې نه لږه غټه سزا ده خپې لاس پرې کول یو د هغې نه لږه غټه سزا ده قتل کول یو د هغې نه غټه سزا ده پانسۍ ته خېجول او یو د هغې نه غټه سزا ده چې دا ټول کارونه وزره په جمع وکړي په یو ځای باندې لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړو هغې قتل هم کړه او غلا هم کړه نبي علیه السلام ته ځکه خپې لاس هم پرې کړو او قتل هم کړه او چونکې د صحابه کرام مسلح کړه او صحابه کرام هغه ډېر په بېدردۍ وجلي نبي علیه السلام هغه شان سزا ورکړه څنګه چې دې جنایت و څنګه چې دې ګناه کړی هغه شان سزا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوی له ورکړه او همدغه شانتې کوي چې څوک قتل وکړي په قصد سره هغه سره خلک څه کوي قتلوي که نه دغه طریقې کار دی نو څومره چې جرم غټي دومره بیا سزا هغه هم غټي صحیح ده الله جل شانو فرمایي چې څوک په ځمکه کې فساد خوري او د الله جل شانو د پیغمبر سره د الله پیغمبر ته پتون وایي صحیح ده نو ان یقتلوا د سزا ده چې قتل کې او یصلبوا یې په سولۍ کې او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف یا خپې لاس ته الټه پرې کې او ینفوا من الارض یې د ځمکې نه وشړئ او ینفوا من الارض د ځمکې نه وشړئ نو هلکه د ځمکې نه چې ته شړئ دلته فساد کړی خو بیا به بل ځای کې فساد خورئ او ینفوا من الارض څه مطلب دی او ینفوا من الارض دا مطلب دی چې دا سړی دا د ټول عمر قید ورته ووروه او د ټول عمر په قید کې وساته ځکه دا به د ده دپاره داسې شي لکه دی چې چا د ځمکې نه شړلی دی یو سړی چې کله د ځمکې او د اسمانونو د نعمتونو نه محروم شي د ځمکې او د اسمان د لیدو نه محروم شي بس دا د ده دپاره کافي دی چې ځمکې نه شړل دقه کافي دي بس او که دی چېرته بل ځای ته شړي دغه بیا بل ځای کې فساد خوري او ستا خلاف په نورم سړی تیره شي که نه داسې نه ده
اګه ته چې نه د کافرو علاقې ته به ولېږو، د کافرو علاقې ته یو مسلمان بادشاه چې کله یو مسلمان هغه د کافرو علاقې ته شړي، د دې مطلب دی چې د سړی مرتد دی، حالانکه هغه مرتد نه وي. یو سړی چې فساد خوري په ځمکه دا مرتدي، مرتد خو جدا سیز دی. نو د دارالاسلام نه، د اسلام د دین اسلام د ملک نه دارالکفر ته یو انسان شړل، دا د دې خبرې تعریض او د دې خبرې دلیلی چیرې دا سړی مرتد شوی دی. هغه مرتد نه دی او ته داسې کارونه پکې چې هغه د مرتد وي، دا خبره هم درسته نه ده او ځمکې نه شړل هم درست نه دي. څه خبره ده؟ خبره دا ده چې دی به په قید کې واچولی شي، دا مطلب دی. نو څومره چې ګناه دونه به دله سزا ورکړل کېږي. ښه ذلک لهم خزي فی الدنیا، دا د دنیا سزا ده، د دنیا رسوایي او بېعزتي ده. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، او آخرت کې بیا ډېر لوی عذاب وي. ښه ډېر بحث دی په دې آیت مبارکه کې، او ډېر په ترتیب سره فقهای کرامو په دې کې بحث کړی دی. دا مې تا مختصر شان تذکره دی آیت مبارکه وکړه. ښه بس